واشنگټن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ضیاء سید ناصر په نوم 2 افغان وګړي چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ژباړونکو او همکارانو په توګه کار کړی و په کنټیکټ او سانډیاګو ایالتونو کې د امریکا ملي امنیت ته د ګواښ په جرم نیول شوي. عامه روغتیا وزارت وايي افغانستان د 15 قلمه درملو د تولید لاړ خبرزان بسیا شوی او په خبره د کورنیو درملو پیاوړتیا او ملاتړ په پاره له کورنیو او بهرنیو ادارو سره تړونونه لاسلیک کړي چې په روغتیايي چارو کې له کورنیو درملو ګټه واخلي. د ټولګټو چارو وزارت ویلي په تیره یوه اونۍ کې د حیرتان، قینې، تورغونډۍ او هرات خواف اوسپنې پټلیو له لارې 95,508 مټریک ټنه صادرات او واردات شوي دي. د افغانستان او ازبکستان خصوصي سکتور پلاو کابل کې د یوې ګډې سوداګریزې ناستې پر مهال د 20 میلیونه ډالرو په ارزښت 15 سوداګریزې هوکړې لاسلیک کړي دي. د اسرایلو شاوخوا 600 پخوانیو امنیتي او نظامي چارواکو په یوه لیک کې له ډونالډ ټرمپ غوښتي چې پر نتنیاهو فشار راوړي څو د غزې روانه جګړه ژر تر ژره ودروي. د منځني ختیځ په چارو کې د ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی سټیو ویټکاف راتلونکې اونۍ مسکو ته ځي څو د روسیې او اوکراین جګړې د پای ته رسولو پر سر خبرې وکړي. او وروستی خبر دا چې د فلسطین روغتیايي چارواکي وایي پرون یکشنبه د اسرایلي رژیم د هوایي او ځمکنیو بریدونو له امله 92 کسان شهیدان شوي چې له ډلې 50 تنه مرسته ترلاسه کوونکي وو.